د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وایي د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د سولې سړی دی او غواړم له هغه سره د افغانستان په هکله پټې خبرې وکړم. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د دوحې له درېیمې غونډې وړاندې په وینا کې د طالب ضد یو شمېر څېرو څلورمه غونډه د دوشنبې په ورځ پیل شوه چې ټولو پکې راتلونکي سیاسي جوړښت کې د برخې اخیستو لپاره پر یووالي او پر ځای کېدو د دوحې له درېیمې غونډې وړاندې په وینا کې د طالب ضد شمېریو څلورمه غونډه د دوشنبې په ورځ پیل شوه چې ټولو پکې په راتلونکي سیاسي جوړښت کې د برخې اخیستو لپاره پر یووالي او یوځای کېدو ټینګار درلود. په دغه غونډه کې د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وویل د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد حقاني بین الافغاني مذاکراتو ته لیواله دی. نوموړي ویلي ښاغلی دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د سولې سړی دی. سره له دې چې طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په ډېرو جنګونو کې او چاودنو کې لاس درلود، خو وایي څوک چې د جنګ سړی دی هغه د سولې سړی هم وي. د مقاومت په نوم جبهه چې مشري احمد مسعود کوي بیا ویلي د طالبانو مخالفان باید خپل پخواني اختلافات پرېږدي او سره یوځای شي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.